تخار ولایت فرخار ولسوالۍ در باندې وینم. نو داسې ځای دی خاص لکه هغه سویزرلینډ کې چې ځینې ځایونه یا په کشمیر کې خلک ځینې کورو ته روان دي، ځینې به 1.5 مصروفیتونه لري، د ولسوالیو خواته به ځي. غرونه بیا داسې شاړ دي ورته وګورې. ښه کرار روان یم په طبیعت. تاسو هم د طبیعت له نندارې څخه خوند واخلئ. تقریبا را رسېدلي یو د چمن خوستي شاوخوا ته. دا اوبه ډېرې خوندورې را روانې دي له دې. نو لاندې به یې وارې ورتاسو ته فکر کوم مایان هم نیسي. دغه دی تیار د دې اوبو مایان دي. دې خواته سړک دی، دا اوبه له هاخوا څه ډېرې ښایسته معلومېږي. کوي د کوي په وړاندې. سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. زموږ منظرې خو روانې دي. نو بغلانه سره راغلو تخار ته، تخار ولایت فرخار ولسوالۍ در باندې وینم. نو په افغانستان کې ډېر میلهوال دغه ولسوالۍ ته په تخار کې راځي. نو سهار دی له خیره سره. نو ټوله ورځ مو اراده ده چې په تخار کې تېره کړو. نو فرخار به ووینو، که بله ځینې ولسوالۍ و هغه به ووینو. نو دا اولنی سر دی ورته را روان سوي یو د تخار د مرکز څخه فرخار ولسوالۍ ته. نو فرخار منطقه شروع سوې ده. نو راځئ ګورو، یوه ښایسته ولسوالي ده، ډېرې ښې اوبه لري، پرېمانه سرسبزي لري، نو ښایسته طبیعت لري. نو یو ځای سره ګورو، راځئ د خیره سره. نو موږ به هم منظره کوو، تاسو هم بس خوند پر اخلئ. خو دا ده چې یو څه لمر راته برابر دی. نو موږ مجبور یو نو چې ټوله ورځ وګرځېږو، که لمر یې که نه یي. نو ځکه زموږ هره شپه یا بسته ورځ په یو ولایت کې، که مو ورځ پکښې تېره که بیا د شپې ځینې وځو، که مو شپه پکښې وکړه بیا سهار ځینې وځو. مقصد یې وار یو ګورو داسې ولایت، هغه مشهورې ولسوالیانې یې، که شپه پکښې راغله شپه پکښې کوو، او که نه ورځ پکښې تېروو. داسې ځای دی خاص لکه هغه سویزرلینډ کې چې ځینې ځایونه یا په کشمیر کې داسې ښایسته ښایسته ځایونه دي. لاندې مو یو وارې ورته کومه چې ډېره مې خوښه سوله دا ساحه، چې سمه یې داسې په ژوندۍ بڼه در باندې ووینم. سهار دی نو تقریبا خلک ځینې کورو ته روان دي، ځینې به 1.5 مصروفیتونه لري، د ولسوالیو خواته به ځي. ډېر رقم شان کړي دي. اوس دا نه پوهېږم چې څه شي دي، خو دې سبزي کې یو شی غنم خو نو بیخي زیات. ښایسته منظره ده. نو لمر یې توند دی د دې، نو په دې خاطر دا غلجات ډېر کوي چې هم یخ لري، هم اوبه لري، هم توند لمر لري، هر څه پخېږي. غرونه یې بیا داسې شاړ دي، ورته وګورې. 1.5 بوټه یو ځای یا پکښې ولاړ یا نه. نو مزل به کوو، نو چې هم مزل کوو هم منظره کوو، نو بیا پر وخت ساحو ته ځان رسولی شو. دلته بس سړی وایي چې دا سړک وایي او زه روان وایي، بس دا منظرې مې کتل لایقه. دا اوس تر کم ځای کم دی دا منظره ته داسې ورته وګورئ. ډېر ښایسته باد هم لري. بیخي ماشاءالله دی ورسره یې ښه ځای دی، د منظرې او د میلې لپاره بهترین ځای دی. نو زموږ نن شپه د لیده فکر کوم، نو چې یو ښه بهترین ځای پیدا کړو د شپې لپاره. موټران وینئ، فکر کوم بېرته را روان دي. هو نو دې فکر کوم شپه کړې ده، دا به اوس بدخشان ته ځي. دا اکثره خلک بس یوه شپه کوي پر یو ځای باندې، 5 شپې کوي، بعد خلاص یوه هفته نور ځي.
ښه کرار کرار روان یم. په طبیعت تاسو هم دی طبیعت له نندارې څخه خوند واخلئ. هر څه طبیعي دي. ښه پراخې مځکې لري. د اوبو سره مځکې هم پراخې دي. دا نارنجاک وه داسې خوند پکښې کوی او داسې ډېره ښایسته پکښې معلومېده په دا. دا نور موټران خو ډېر دي، هر رنګ پکښې کې د یو نیم چې شاټ رنګ وي هغه بیا ډېر خوند کوي. ښې ښې سایې لري. اوس وینې دغه ځای خوندور ځای دی. خوند کاکه یا دا غر یې داسې یو ښایسته جوړ دی. وینې خال خال پکښې کې دي. یوه نیمه درخته پکښې کې دي. اوس موږ تر ورسج تېر شو. ډېر په طبیعت روان یم. زه هم چې زه هم ووینم دا ساحه او په تاسو هم ووینم. واقعیت هم داسې دی چې ډېر ښایسته په دې دی چې تر اوبو پورې یې مځکه ډېره ده. نو ځینې داسې وي دا درې ډېرې تنګې ښایسته وي، خپل ځان ته خوند لري، خو دا بیا ځان ته خوند لري. شنه فصلونه دي، هاخوا ته بیا لرې غرونه دي. اوس موږ د ورسجو په ساحه کې یو چې داسې یو ځای پیدا کړو چې مقصد ډوډۍ ښه په هوسایي وخورو. ما په دغه پسې ګوره، په د دې ځای په لوکل شي پسې ګوره. بیخي ښایسته منظرې دي، ماشاءالله دې ورسره وي. اوس داسې یو څه ازادي ته راغلو. ډېرې دغه نسته، ګڼې درختې نسته، خو بله کوم ساحه ده. نو تقریبا را رسېدلي یو د چمن خوستي شاوخوا ته. نو تر هغه له مخه مو دا ځای ولیدی. دا اوبه ډېرې خوندورې را روانې دي له دې خوا څخه. داسې ورته وګورئ. نو لاندې به یې وارې ورتاسو راځه ماما، که نور نه یو مخ لاس خو به پکښې پرېولو. دا ساحه بیا بله کم خوند کوي. ته فکر کوم مایان هم نیسي. دغه دی تیار د دې اوبو مایان دي. دلته لوړ خرڅېږي. هغه مایان به یې نیسي. بیا یو دانه ماما که به ټوله ورځ ورته ولاړ یي به نو چې نه یي بیا ماهیګیر ویل هغه ځایه بیا ځي، هغه ته معلومېږي ماهیګیر. داسې ورته وګورئ. ځینې نور میله وال هم راغلي دي چې لږ داسې پښې پکښې واچوې، لږ ډېرې نه، داسې وارې وارې څپه درته راووي. وکړي ډېر وخت سړی ځکه نشي کې پاته کېدی چې ډېر یخ دی. راوړه موږ رومی پیدا کوي. وینې هغه دی. دا به د بخت رومی ماما مې غورځوه. په دا ټول سمندر کې تا ته رالی. بیخي ښایسته اوبه دي. هېڅ مې زړه نه غواړي چې ځینې ولاړ شمه. د مایانو والا ته له ساره چې ګورم زه راغلی یم، دوی خو نه دی نیولی یو دانم. نو کېدای شي دا اوبه تیزې دي، مایان په کېدای شي کمې پکښې کړي ځکه وړي یې. زما تقریبا دلته 20 دقیقې کېږي یا نیم ساعت دوی نه دی نیولی. نو وایي دا مایان نیولم، وایي دا ډېر حوصله او صبر غواړي. نو داسې ورته وګورئ. دې خوا ته سړک دی، دا اوبه له هاخوا څه ډېرې ښایسته معلومېږي. دې خوا ته دا غر دی ښایسته، ځای ځای بوټي دي پکښې کې، او دې خوا ته دا غر دی. ښه منظره یې جوړه کړې ده په عموم کې. رومی خو نه پر دغه ځای ږدمه که را سره واخلم. دلته دې پروت دا ځای ډېر ښه ایسي. که هر څوک راغی د هغه په نصیب وي، نه بې وړې کار به نه په لرې. دا رومی زه دلته ږدمه، که هر چا واخیستی ما ور بخښلی دی.
راواخلي. نو دا د پرخار ولسوالۍ بازار دی. اول به دلته یو څه 12 بجې دي 4 بالانو یو څه ناشته ماشته به وکړو. مخکې خو مې درته وویل چې مال د دې ځای وطني شی کوم پیدا کوي خو واک هم نه کوي پیدا، بازارۍ شی هم صحیح دی. بس نو د پرخار د ولسوالۍ په ښار کې درته ومې ویله مال داسې بل شی نسته. نو ابورګي مخکې معلومېدل هغه لا نسته. اوس په بازار کې داسې حال دی چې د لاس ګوتې نه پکښې ځایېږي. نو بلا مو دغه ورکړله چې موږ ول د کورنیو هګیو کړایي به وخورو. داسې تخارۍ ډوډۍ ده داسې ورته وګورې سمه کلچه ده ماما وه. نو ما هېڅ توقع نه کوله چې دونه ښایسته ده کړایي دي پخه کړي د هګیو. داسې ورته وګورې ډېره خوندوره ده، خوند یې وګورې ډېر له رنګه ډېره ښایسته ده، خوند یې در ګوره. څه داسې ترخه شیان هم خوري. ډوډۍ خو مې الحمدلله وخوړله. د دې دې خوا ته وینې شریخ هم جوړوي. د شریخ هم دا خوند یې ګورم چې څنګه دی د تخار شریخ دی. نو په دې ساده هوټل کې به وار د شریخ سوپس یا داسې خوندور شریخ یې دی. کوي د کوي په وړاندې. اوه د وادي څه کوي بل کوي د وادي سبس. واو نو ورځ مو تقریبا ټوله په پرخار کې تېره کړه، په داسې ځایو کې داسې ورته وګورئ. پر دغه ځای باندې ناست ولو، بال مو پر دغه ځای وکړئ. دا اوس ښایسته منظرې ځای دی. نو چې څوک دا خواته سړک دی دستي چې څوک هر څوک تېرېږي بس راګرځي. تر ډېره ځایه پورې ښه خوندور چمنی دی. نو موږ دلته یو ګړی والیبال کوو، نو بیا به د دې ځایه ځو د خیره سره. سم مو ځان ستړی کوي په والیبال باندې. داسې خوله مو وایسته چې دا ډېر وخت مو داسې ورزش نه و کړی. نو د شپې لپاره ګورو اوس ځو داسې یو ځای د اوبو غاړې ته، نو بیا به هغه ځای خبرې کوو چې څنګه حساب دی. داسې حساب دی چې موږ خو دا ویډیو که تاسو په یوه برخه کې ګورئ نو موږ له دغه سره روان سوي یو د بغلانه سره رالو تخار ته، له تخاره رالو پرخار ولسوالۍ ته. پرخار کې بیا مرکز ته راورسېدو، بیا رالو دغه ته چمن خوستي په نامه یو ساحه ده ګورم. نو ډېره ښایسته ساحه ده، دا ویډیو به مو لیدلي. نو دلته ناست یو، نو که دا ویډیو نوره پسې اوږدوو کیدای شي ډېره اوږده سي. نو اوس ګورو موږ چې چیرې ځو څه کوو. نو دا به په نور ویډیوګانو کې راسره وګورئ. نو تر بیا الله په امان.